السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ټول ملګري به خیر د ژوند په ښو ساعتونو کې به او الله دې وکړي چې ښه یې. نن درته یو غزل ډالۍ کومه، امید ساتم چې تاسو به ترې خوند واخلئ. که چېرې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل اکرم علي 107 نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. دا غزل خصوصي ډالۍ کومه چارسده کې زمونږ یو ډېر خوږ ملګری دی، عرفان خان نومې دی، او په چارسده کې چې نور هم څومره ملګري دي خصوصي دي هغو ته ډالۍ وي. امید ساتو چې ټول ملګري به ترې خوند واخلي. خصوصي دي ډالۍ وي عرفان خان ته او امید ساتو چې تر هغوی تاسو ورسوئ. دا د غزل نه مخکې یو دوه درې شعرې دي چې نه کوي مزه خرابه شوې ده، اوس مو یارانه خرابه شوې ده. نه کوي مزه خرابه شوې ده، اوس مو یارانه خرابه شوې ده. هر چا در زړه خبرې مه کوه، ګوره زمانه خرابه شوې ده. هر چا تر زړه خبرې مه کوه، ګوره زمانه خرابه شوې ده. نن مخې ته مه راځه خراب بشې، نن مخې ته مه راځه خراب بشې، نن مې اراده خرابه شوې ده. نن مخې ته مه راځه خراب بشې، نن مې اراده خرابه شوې ده. غزل هغه وختونه خوشحالۍ نشته دی، ځکه مې خواته شینخالۍ نشته دی. هغه وختونه خوشحالۍ نشته دی، ځکه مې خواته شینخالۍ نشته دی. ما نه وړوکې خور والی غوښتې، ما سره لاسو کې والی نشته دی. ما نه وړوکې خور والی وغوښتې، ما سره لاسو کې والی نشته دی. او اوس په ګودر کې څوک ټپې نه کوي، اوس په ګودر کې څوک ټپې نه کوي، اوس په ګودر کې جنکۍ نشته دی. اوس په ګودر کې څوک ټپې نه کوي، اوس په ګودر کې جنکۍ نشته دی. او ستا حسن هر چا دې منلی یاره، ستا حسن هر چا دې منلی یاره، تا سره اوس څوک د سیالۍ نشته دی. او ما اکرم خوشحالي چېرته لیدلې نه ده، ما اکرم خوشحالي چېرته لیدلې نه ده، ځکه مې خوند د زندګۍ نشته دی. ما اکرم خوشحالي چېرته لیدلې نه ده، ځکه مې خوند د زندګۍ نشته دی. هغه وختونه خوشحالۍ نشته دی، ځکه مې خواته شینخالۍ نشته دی. او زه اکرم ځکه اوس خفه ګرځمه، زه اکرم ځکه اوس خفه ګرځمه، زما نصیب کې هغه یو جینۍ نشته دی. او ما نه وړوکې خور والی غوښتې، ما سره لاسو کې والی نشته دی. او هغه وختونه خوشحالۍ نشته دی، ځکه مې خواته شینخالۍ نشته دی. ما اکرم خوشحالي